د محلي زده کړو دا ټولګي د نقیب الله اسحاق په نوم د یو ځوان له لورې جوړه شوې او مالي ملاتړ یې بهرمیشت افغان عبدالقوي کوي. اوس په دې ټولګي کې شاوخوا 40 ماشومان ته عصري او دیني زده کړې ورکول کیږي. د دې ټولګي مؤسس نقیب الله اسحاق وایي چې اوس یادو زده کوونکو ته 2 ښوونکي، یو یې په دیني او بل یې په عصري برخه کې ګمارل شوي. د په وینا د بهرمیشت افغان په مرسته ښوونکو ته معاشونه، زده کوونکو ته کتابونه، قلمونه او کرتاسي هم ورکول کیږي. ته سبق دلته هره ورځ راځې؟ ښه، چی وایاست؟ یوه سپاره د پښتو دي. دلته څوک سبقان درته وایي؟ یو مولوي صاحب دی، یو مالي صاحب. سبقه دپاره هره ورځ د لیده او دونه ډېر کوچنیان راځي؟ ته چېرته ضرورت لرې؟ ځینې کوچنیان د بسکوټ دپاره راځي، هغه د بسکوټ د کوچنیان ډېر ضرورت لري. کتابچې او کلمان درته رسېدلي دي؟ په پام کې ده چې د پوهنې ریاست په اجازه دغه پرانیستل شوي ټولګي دوهم ته هم ارتقا وکړي. د دې ټولګي مسؤلین وایي چې اوس شاوخوا 4 میاشتې تېرې شوي او اړتیا ده چې زده کوونکو ته دوهم ټولګي هم جوړه کړي. یا دې ټولګي ته راغلي زده کوونکي هم خوښ دي چې ښوونځي ته د تګ هیلې یې پوره شوي دي. دغه ښوونځی چې موږ پیل کړی ده اوس یوه ټولګۍ لري، 40 زده کوونکي لري. دا زما د یو ملګري عبدالقوي چې اوس په بهر کې اوسېږي په مالي ملاتړ او موږ د دې کار ورته کوو راپیل شوی ده. 2 تنه ښوونکي لري چې یو د پښتو او د حساب دپاره دی او بل هم د دیني زده کړو دپاره دی. دغه ښوونکو ته موږ معاشات برابر کړي دي، زده کوونکو ته مو کرتاسیه، د مکتب ځای او پاش تخته او هغه امکانات چې دوی اړتیا ورته لري ټول مو ورته برابر کړي دي. نو د معرف څخه مو هم اجازه لیک اخیستی دی، هغوی هم اجازه لیک راکړی دی او کورنۍ هم خوشحاله دي. خپل کوچنیان په ښه ډول سره موږ ته راستي تر څو دلته خپلې زده کړې وکړي. په کندهار کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف په مالي ملاتړ په یو شمېر ولسوالیو کې ورته محلي ټولګۍ جوړې شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې اغېزمنتیا کمه ده.